د ګرشک سهار بې ازغو ګلان. لیکوال او ویاند امین الله هاشمي. مورکۍ وایي چې زما 5 زامن ول. 3 د طالبانو لخوا ایښودل شوي ماین شهیدان کړل. 1 د طالبانو عسکر و حکومت را شهید کړ او بل د هلمند ګرشک لوی لار کې ترافیکي پیښه کې شهید شو. همدا اوس ما هاشمي ته 100 پوښتنې پیدا شوې. مورکۍ د دسترخوان څنډه ورټوله کړه. الحمدلله الذي، خدای ټول مسلمانان وبخه. مخامخ په دیوال کې انځور دی. پاخه بریتونه لري. چترالی پکولی پر سر دی. مورکۍ متوجه شوه چې انځور ته ګورم. مخکې له دې چې پوښتنه وکړم ویې ویل د شهیدانو شهید پلار دی. په خبرو کې ورولوېدم. مورکۍ غواړم تر هدیرې لاړ شم، که څوک را سره واستوئ ښه به وي. ځان سره په پټه لګیا شوه. خوارکۍ شهیدان مې له نږدې ویني. ناره یې کړې زرغونې ای زرغونې. له بلې خونې خام غږ شو درغلم انا. شېبه وروسته په ونه تنکۍ پیغله خونې ته راننوته. لالا ستړی مه شې. د سر په ښورولو مې ځواب ورکړ. ها نه څه دې ویل؟ ورور جان سره تر شهیدانو ولاړه سه. ښه انا. کله چې له کوره ووتو یو ځوان ته مې پام شو چې مخامخ ورسۍ څخه یې کتل. متوجه شو چې زما سترګه پرې ولګېدې. ګوښه شو. د هدیرې خواته مو لار وهله. تر 15 دقیقو وروسته هدیرې ته ورسېدو. زرغونه ودرېده. لالا هغه 3 قبرونه اکاګان دي. یو هغه مې کوچنی اکا او دغه دېخوا مې شهید پلار. پوښتنه راته پېښ شوه. هغه 3 تنه اکاګان او دغه مې کوچنی اکا او دغه مې شهید پلار. غوښتل مې د خپل پوښتنې ځواب واخلم چې د مورکۍ خبره رایاد شوه. 3 د ماین، 1 د حکومت لخوا شهید او په موټر سایکل سپور ځوان هدیرې خوا را روان و. چې کله کوز شو متوجه شوم هماغه په ورسۍ کې ولاړ ځوان و. د طالبانو ترانې لاوډ سپیکر څخه اورېدل کېدې. روغبړ یې راسره وکړ. ویې ویل وروره تذکره لرې؟ په جیبونو مې لاس کش کړ. هو کاپي والا یې شته. ها در واخله. تذکره یې واخیسته. کله د تذکرې انځور او کله یې ما ته کتل. زرغونې خواته لاړه. زه د قبرونو پر سر ولاړو تیږو ته چې د شهیدانو په اړه معلومات پرې لیکل شوي وو په لوستلو مې پیل وکړ. ځوان ته مې پام شو چې زرغونې څخه پوښتنې کوي. زرغونې ما ته وکتل او ولاړه. ځوان ته مې غږ وکړ میلمه یې یم. را غږ یې کړې زه دې تر کلي رسوم. زما خواته را روان شو. مخکې له دې چې را نږدې شي په لوړ غږ مې وویل هغه نجلۍ ویل چې هغه 3 تنه اکاګان او دغه مې کوچنی اکا او دغه مې شهید پلار دی. د دې جملو وضاحت په کار دی که مهرباني وکړئ. ځوان وویل هغه 3 تنه ګوډاګیان مو ګرشک ته څیرمه په نښه کړل او جهنم ته مو واستول. لړزه مې په ځان راغله. په لاوډ سپیکر د چالانې ترانې غږ یې کم کړ. او دغه خوارکی کومې ترافیکي پیښه کې شهید شوی او دغه ابوزاهد دی غلام حکومت را شهید کړ.
تذکره یې جیب کې کېښوده، ویې ویل: په موټر سایکل سپور شه چې ځو. ورته مې وویل: صبر، څو انځورونه اخلم. له څو قبرو مې انځورونه واخیستل، موبایل مې په جیب کې واچاوه او پر موټر سایکل ورسره سپور شوم. د کلي په لور رهي شوم. لاوډ سپیکر ته یې غږ ورکړ. غوښتل یې ښې ډېرې خبرې وکړي، پوښتنې او ګروېږنې وکړي. له ځان سره یې څه ببولالې ویل. موټر سایکل یې چټک کړ. کله چې د مورکۍ تر کوره ورسېدو، ما ویل: مننه وروره، همدلته کوزیږم. ویې ویل: ترکمندانه به ولاړ شو، واپس راګرځو. ووېرېدم. تر قومندانۍ ورسېدو. غرمه وه، ډوډۍ را اخیستې وه. پر دسترخوان څو ډوله ډوډۍ خوره وه، داسې برېښېده چې له څو کورونو څخه قومندانۍ ته راغلي وي. ډوډۍ مو وخوړه، لمونځ مو وکړ. قومندان څو پوښتنې وکړې. رخصت شوم. ځوان سره واپس د مورکۍ تر کوره راغلم. ورته مې وویل: ملا صاحب تذکره مې راکړه. راغبرګه یې کړه. تذکره مو کاپي وه، که موږ سره پاتې هم شي، بیا هم ستاسو کار ورته نه بندېږي. قاري صاحب تر کابله ستاسو عسکران یې څو ځایه خبرو کې راولوېده، قومندان سره ده. کله مې ملا او کله مې د قاري خطاب ورته کاوه. کله چې د کابل څخه ګرشت ته راتلم، په لاره مې د نړیوالو رسنیو د خبریالانو او د طالب جنګیالیو ګډه ملګرتیا او سیاست په ذهن کې لاندې و باندې کېده. د نړیوالو رسنیو سیاست او د کورنیو رسنیو سیاست ځمکه او اسمان فرق کوي. څوک چاته او څوک چاته کار کوي. د اجمل نقشبندي پېښه. د مورکۍ د کور دروازه یې وډبوله. تر څو دقیقو وروسته مورکۍ دروازه خلاصه کړه. انا، دا مو مېلمه، بیا هم پوښتنې لپاره راځو. پر موټر سایکل سپور شو او لاړ. مورکۍ وویل: هدیرې ته ولاړې؟ هو مورکۍ. دا چې طالبانو سره مې ویني، سخت اندېښمنه ده. د ښار مېلمه کلي کې. د انګړ چپ خواته یې لاس ونیوه او په هغه لاره روانه شوه. ورپسې ورغله. د ټکري څنډه یې په سترګو کش کړه. ویې ویل: حکومتي څوکۍ خو نه لرې؟ ومې ویل: نه مورکۍ، خبریال یم. ودرېده او مخ یې راواړوه. حکومت پورې تړاو لري؟ نه مورکۍ، غوښتل مې ورساده یې کړم. راډیو کې خبرې کوم. یوې بلې خونې ته ننوتو. زرغونې مڼې راوړې، ومو خوړې. تر ماښامه فرصت شو چې د راپور لیکنې بڼه دفتر ته واستوم. له ماسپښینه اودس لرم. مازدیګر لمونځ مې وکړ. چې کله مې جاینماز ټول کړ، مورکۍ راغله. ویل یې: قاري دینارګل کار درسره لري. ځان سره مې وویل: دا دینارګل یې لا څوک دی؟ بوټان مې پښو کړل، کوڅې ته ووتم. هماغه ځوان و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. قومندان وایي چې موبایل او که د دندې کارت یا څه لري ترې رایوړه. په جیب مې لاس کش کړ. په 15 کلنۍ خبریالۍ کې همدا لومړنی راپور جوړول دي چې کارت مې ځان سره نه و دفتر کې پاتې. کارت مې دفتر کې دی، خو موبایل مې شته. راکړه، همدا به وروړم. خو دا څنګه خبریالې چې کارت د ځان سره نه لرې؟ په موټر سایکل سپور شو، ولاړه. واپس راغلم، کور ته ننوتم. زما لپاره ځانګړې شوې خونې ته چې د مازدیګر لمونځ مې پکې وکړ ننوتم. تر ماښامه په تمه وم چې موبایل به راوړي.
لمونځ مې وکړ، ډوډۍ مې وخوړه، ماخوستن لمونځ مې وکړ. څوک را معلوم نه شول. ذهن مې ډېر ګډوډ و. د خوب ځای مې برابر کړ. شور ماشور شو کور کې. شته کسان له یوې خونې بلې خونې ته ولاړل. کلي کې د ټوپک ډزې وې. دواړه غاړې جګړه وه. تر سهاره ویده نه شوم. شپه خورا ډېره اوږده شوه. د یاداشت کتابچه مې راواخیسته. څه مې یاداشت کړل. څوک مړه او څوک ژوندي. سهار اذانونه وشول. د خونې دروازه وټکېده. د یوې نااشنا زنانه غږ شو. دلته مې د اوداسه لپاره اوبه چمتو کړي. اودس لپاره بیرون ووتم. وروسته له ویرونکې شپې ډېر ښایسته سهار مې په ټول ژوند کې ولیده. مخامخ د غره په لمن کې درې رنګه توغ رپېده.